مقرره دوبلین مشخص کننده ای است که د دوبلین قوانین ښیي چې کوم اروپایي هیواد اول ستاسو د پناه د غوښتنې د پروسې مسؤل دی. شما به عنوان یک پناهنده وقتی وارد کشورهای اتحادیه اروپا میشه، کله چې اروپایي ټولنې ته راځئ نشئ کولی ټول هیوادونه وګورئ او بیا د پناه غوښتنې لپاره یو خوښ تمام کړئ. کشورهای حوزه شنگن و بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا د دوبلین له مقرراتو سره سم د شینګن حوزې او ځینې نور اروپایي هیوادونه کولی شي پناه غوښتونکي بیرته هغه هیواد ته ولیږي چې لومړی د پناه غوښتنه پکې کړې وه. پناهنده پس به او کشور اولی بفرستند. یک از استثناءاتی که وجود داره اینه که اطفال زیر سن 18 سال و بدون د سرپرست دوبلین مقررات د کم عمره بې سرپرست ماشومانو لپاره نه دي. اونا شامل مقررات دابلین نمیشن. بر کشوری که شما داخل میشیم هغوی کولی شي په هر هیواد کې چې زړه وي پناه وغواړي. چک میشه، اسناد هویتی شما چک میشه و معلوم د میشه اروپایي ټولنې په ټولو هیوادونو کې د هر پناه غوښتونکي اسناد او د ګوتو نښې کتل کیږي څو وګوري چې د دوبلین مقررات یې په اړه پلي کیږي که نه. اونجا پناهنده بشه. اگر اداره بانف بعد از بررسی که دا قوانین د پلي کېدو وړ نه وي کولی شي همالته د پناه غوښتنه وکړي. داده باشیم یا که بانف ومومي چې تاسو د اروپایي ټولنې په کوم بل هیواد کې د پناه غوښتنه کړې د دوبلین قوانینو له مخې به مو بیرته هماغه هیواد ته شما ولیږي. نامه میفرسته که شما بعدی کشور ترک کنیم، شما عاجل وکیل میگیریم به که له بام څخه د دوبلین لیک ترلاسه کړئ له یو وکیل سره مشوره وکړئ او په محکمه کې اعتراض ثبت کړئ. آیا شما در آلمان میتونیم پناهندگی بدیم یا نمیتونیم. بعد از که محکمه ستاسو غوښتنه رد کړي جرمني چارواکي تر 6 میاشتو تاسو لومړني اروپایي هیواد ته لیږلی شي. به کشور دیگه بفرسته و که اگر دا مدت تیره شي د قانون له مخې نور نشي کولی تاسو ولیږي. دابلین نمیشه. در بعضی از موارد استثنایی امکان داره اگه شخص مریض باشه یا د ناروغۍ او زندان په استثنایی حالاتو کې دا مدت تر 13 میاشتو هم اوږدېدای شي. یک سال پیش وارد کشور فرانسه شدم و بدون از اینکه زه یو کال وړاندې د فرانسې په ویزا اروپا ته راغلم او بیا مې په جرمني کې د پناه غوښتنه وکړه. درخواست پناهندگی دادم. ویزا و پاسپورت خود ارائه 2 اونۍ وروسته مې فرانسې ته د بیرته تګ امر ترلاسه کړ. نامه آمد که تو باید به کشور فرانسه برگردی. بعد از تاریخ د محکمې له لوري زما د اعتراض له رد تر اوسه 5 میاشتې وتلي. 6 ماه میشه. وقتی 6 ماه تکمیل شد من میتونم که دوباره یوه میاشت نوره مې هم ونه لیږي د قانون له مخې دلته پاتې کېدای شم او د پناه غوښتنه کولی شم.